جوړ کړی دی کار چې کوم دی او د نوښتګر ډالر کړه دا به کې پیسې باندې al soy prisa que David Fatim Milali نه د ګرانې no Islami bujada مکنی پارټي سره یې ګرانو عزتمندو خرکی کې موجود د اکرامپور ګولونه دلته ما سره موجود دي د اکرامپور بایزو خرکی ګولونه راځي رګي سره تو خبرې ګرانو عزتمندو موږ دلته کې موجود یو دا د جی یو آی دا وی کسان دي او دلته کې ګورو د دوی نه پوښتنه کوو چې څه حالات دي السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څه حالات ګورئ جی ماشاءالله پوزیشن خو د جوار ډیر مضبوط دی په دې حلقه باندې ان شاء الله به اختر لیسه به ان شاء الله ام پی راځي ان شاء الله په حلقه باندې دا راته وایي ډیر وخت وشو چې په دې حلقه باندې ستاسو یو سیټ هم نشته دی د دې نه مخکې ډیر اختر علي صاحب هم تیر شوی ټنیور کې وو په دې کې نه وو نو دا راته وایي چې خلک ستاسو نه خفه دي ګیلمن دي که څه وجه ده ولې چې د دې نه به مخکې کتاب له به خلکو او خاص کر پښتنو ډېر په مینه ووټ ورکولو اوس کمزوري کم ځای ده اصل کې وجه دا راځي چې مکه خو دانلی شي تاسو ته پته او چې آی هغه مکه تغم کړیو دا غي دا ورونو باندې جی ورونو ته چروي ما در نه احتجاج دا احتجاجونه ور کړیو چې احتجاجونه ور کړیو او بیا هم د سیو چې لکه دی لاړ دغه دا احتجاجونه چا کړیو جی چې آی والا مناسب په خپل باندې راوتل او ورونو سره راوتل هغه تردید کړو د الیکشن چې بده کې څنګه دانلی شي بیا مغه لاړ ولته کې ناسل په بیان پسې په خدای ته وایي چې څو وخت پی ډی ایم سرکار مولانا فضل الرحمن صاحب دا وی سربراہ جوړ شو نو د دې نه مخکې هغه احتجاج وکولو چې موږ مهنګای ختمو و عمران خان نظام خلاصو چې دا ملک موږ آباد کو بیا چې څو وخت پی ډی ایم رااله او عمران خان صاحب کوړه لاړله نو فضل الرحمن صاحب د پی ډی ایم سربراہ شو دا غینه پس مهنګای ډبل شولا او د مولانا صاحب احتجاج ختم شو تاسو دا فیل کوئ چې دا ډیره اهم وجه ده چې مینه کم شوی ده اصل کې وجدار دي چې اصل کې معاشره کې فسق فجور سیوا دي او بلدار چې پی ټی آی والا مخ کې خزانه خالی کړي او بل عمل کې تباہ کړي نو دا څه خو اچانک په کالیم کې عمل نه جوړیږي چې مکه خزانه خراب شي دا هغه بلدار چې لس کال حکومت کړي دي نو خامخا څنګه اثرات خدای غني او په مرکز کې مغې پاتې شو لیکن هغه څه نتیجه ورنکړه او ملک حالات برابر نه شول او مهنګای سات په سات ډېرېدله ډیره خولي خبره تاسو وکړه چې عمران خان خزانه خالی کړه نو عمران خان خزانه خو مونږ ته نه ښکاري دا وی یو کور دی بنیګالا او هغه کې هغه چونم نه دا کړي او هغه په قسمیتن وی چې زما یو ځای ښکارا کوي تاسو یې والي ته نه وی جوړي او تاسو چې چا سره تاسو اتحاد دی هغه نواز شریف او پیپلز پارټي د دنیا داسې ملک نشي یادولې چې الته دا وی جیداد نشته نو د روغتیا کم ځای دی عمران خان خو څنګه دی پټ کړی اصل کې دا چې تاسو ګورئ د معاشري ته وګورئ او بلدار چې هغه څومره د ملک بیړۍ غرق کړي راوځي چا غرق کړه عمران خان جی غرق کړي دا څنګه دي تاسو څنګه وای په څه بنیاد ولې چې تاسو کاریانې بدر کو کم دینو کاریانې نشته معاشره کې او کورونو ته وګوره او تاسو دا غي سم معاهده کړی ویم سره نه در ماشاءالله تاسو خبره په ګل بدله زب تاسو نه زده کړه کوم ولې چې تاسو په لاس کې کتاب دی او دلته کتاب دی او تاسو حافظ قرآن هم یې ماشاءالله نه جی نه یې خو بهرحال د جمعیت سره تعلق شته دا راته وایي دا تاسو به حلفن ویلی شئ چې د عمل کې عمران خان تباه کړ اصل کې وجه دا نه ما صرف یو څه مطلب تاسو خو اعتبار شته مکمل دی تاسو به حلفن ویلی شئ چې د عمل کې عمران خان تباه کړ پن وایو چې عمران خان د معاشره ډېر تباه کړ نه وسل نسل را تباه کو د مخ کې چې کوم بهایو فرق لاله تاسو ګورئ جی جی وایا وایا جی بل په دې باندې تباه شو چې 911 ارب ډالر دا کړی تاسو واغستې بل چې کوم دې معاشرت کوم تاسو ته برباد کړل څنګه ته برباد کو تاسو ما دې شنو ورشه کنه خود بده کلی کوه جمعیت په دې حالت تاسو دې کار غشته تاسو څه جوړ کړی دی کار چې کوم دې او د 911 ډالر کړل دا به دې کې پیسې باندې وسیدا یو کروڑ روپۍ لاش خلکو نو تو ډالر په دې کې بعد په دې کې تاسو څنګه نور خبر څه په دې کې تاسو نشته او جمعیت چې څه بعد تاسو باندې جی کار چې کوم دی بل کړی دی دوی د بېنظیر انکم سپورټ ته راځم چې سوال وکم بیا تاسو جواب راکړئ بیا ډېره بهتر وي تاسو وایي جی چې صحت کارت چا بند کړی دا دی خپل بند چا خپل بند کړي ها چې پی ډی ایم په طاقت کې رااله او هغه وخت د یو کال پورې کارت چلیدو نو عمران خان خو بیا په پاور کې نو هغه څنګه بند کړي دروغ بنه وایي رښتیا خبره وکړو جی په دې دیواله کې صوبې پرې خو د لال کنار چې کنګال کړم زه دا نه تاسو د صحت کارت په لوجیک باندې څنګه ویلای شئ جی دا کار دی چې دوی ډېر قرضې واغستې
اهمیت نه پوه شئ ابه چې کله د پی ډي ایم حکومت راغلی نو هغه شی چې کوم دی د دوی په نوم باندې کوم دی راکو ملک دوی تباه کړی دی خزانه دوی ته کړی ده پوه شئ دوی ماته چې کوم دی یو کار کردار ماته په سکاټک کې خپل باندې و چې عمران خان دومره کرپشن کوي خپل وزیران و چې وزیر اعلی و بل دی چې کله لاړ شي هغه خو سرجي چې څو وخت دا هغه سره چې څو وخت پرویز خټک لاړې لوټه شو نو هغه اوس دا خبره کوي کنه جی د دې نه مخکې نه دی مالا سرجي مالا یو خبرې جواب راکړی تاسو مالا را نه کو دې زما دې رول وی چې دا صحت کارت عمران خان بند کړي صرف کارت نه صرف نه هغه خبره لګا کلیر کړي دا صحت کارت چا بند کړي دی ولې چې ټولي دنیا ته پته ده صحت کارت چې کوم دی پی ټي آی خپل بند کړی څنګه پی ټی آی بند کړي پی ټي آی بند کړی صحت کارت بنظیر انکم سپورټ چې کوم دی زه صحت کارت بیل دی بنظیر انکم سپورټ بیل دی دا ګوره دوی کولا کړو کنه دوی خپل بند کړی دی بنظیر انکم سپورټ نه نه سر دوی طاقت نه و دوی نشي بندولای خپل بند کړی دی اوس پر کولاو دی دا د پی ډی ایم په نگرانی کې بند شوی پکار دادا جی چې دیو فلاحي کار کوي صحت کارت شروع جی صحیح ده چې دی ګورنمنت لاړې پکار دی چې صحت کارت به هم شروع وي خو دی ګورنمنت لاړې چې سره صحت کارت لاړې نه نه کنه جی ګورنمنت خو بیا د پی ډی ایم سره شو مولانا صاحب د پی ډی ایم سربراه شو نو خلک ذمہوار چې دی فضل الرحمن صاحب فیل کوي صحت کارت خدای خدا ته راغی تاسو وزیر اعظم جوړ کړئ نو پته به ولګیږي جی نو سربراه هو کنه جی د پی ډی ایم سربراه سربراه خو د سربراه نو نو چې وس دلته کې تاسو دا فیل کوي چې دلته کې تاسو لا جی یو آی سیټ وګټي نو دا به تاسو بیا په نواز شریف لور کوي نو خلک خدا غواړي چې فضل الرحمن صاحب د پرایم منسٹر جوړ شي نو بیا خلک ولي ووټ ځای کی تاسو لا ووټ درکې دا راته تاسو به بیا ووټ چاله ورکوي سر کوم خبره وکړه د دې ثبوت دلیل ته مونږ ته وایي تاسو ته وایم زه سر ګورئ نواز شریف ته نه د دینه مخکې تیر شوی د دینه مخکې هم نواز شریف سره ولاړ دی فضل الرحمن صاحب چې څوک په طاقت کې راشي مولانا صاحب سیټونه ټولل تلاړ شي روان سیټ کو پرس کوم مثلا دا نواز شریف ته ورکول دي تاسو سره حلفن سر تیر شوی تاریخ چې زه ګورم تاسو مرګرتیا چې دا د پی ډی ایم اولریډي جوړ دی او د پی ډی ایم وسم چې کوم الیکشن کیږي هغه پی ډی ایم اولریډي سربراه دی منشور سره اداره ته وایا جی د پی ډی ایم سر 13 پالټې نه دا ویس منشور نشته جی دا ویس منشور نشته زه په دې وېما ګوره زه د چا ټیکادار نه یم ته به ما ته د 13 پالټیانو خپل منشور وښیې زما 2 غنټې پکار دي چې زه د دوی ټولو منشور تاسو ته وړاندې کوم د بټو صاحب که مونږ د هغوی اوس وګورو د بلاول چې کوم منشور دی هغه 12 پاڼې دي نو 12 پاڼې زه خو تا ته اوس نشم بیانولی ته به ما ته خپل منشور ووایې چې ستا منشور څه دی جمعیت کا مقصد جمعیت کا پیغام رب کی زمین پر رب کا نظام ښه جي یو بله خبره ده اکثر دا خبره مونږ اورو و چې جمعیت لا ووټ ورکړي کتاب لا ووټ ورکړي جنت وګټي نو دا حقیقت دی کنه دا اصلي افوا ده دې خبرې د اوټ چې کوم دی جی جی دا اظهار ما په ضمیر دی ښه جي صحیح شو رائټ اف سیلف ډیټرمینیشن حق دا په پاکستان کې آئین پاس شوی چې دا حق تاسو حاصل دی ماشوم ته دی ماشوم ته دی دته دی صحیح شو چې دا حق ماته حاصل دی چې دا اوټ دا زما ضمیر چاته منی زو هغه ته صحیح شو اوس دا اوټ د جنت دوزخ فیصله دا چې چا کړی دا غنه تاسو کول پکار دي چې را به دا خبره ده په کم نه هیڅ کړی د کتاب نه کړی کړه ځان نه کړی د کتاب البته نه کړی دا غنه تاسو یو جهان مننه یعنی کې تاسو د دې ډینای کوي چې د دنیا په سلسله باندې دا هیڅ نشي کېدی جی اسانه خبره دی یو طرف ته مثال ډمان وړاندې بل طرف ته علما کرام ولاړ دي نو تا جو علما ملګرتیا او علما ملادي مضبوطه کړل دي علما ملادي مضبوطه کړل دي ملادي مضبوطه کړل د اسلام به کوي شو بل طرف ته فسق وجود دی نو البته چا چې د دین کارو کو د دین لپاره خدمت او الریډي هغه به جنت تاسو خبره وکړه اوس زه تاسو له ډمان ول راځم جی جی وجود دی بل طرف ته فسق وجود دی معاشره کې طرف ته فسق وجود دی چې امر کې یو یو طرف ته مثال به ملک غلط قوانين ناپیس کړل جی یا بالکل یو منټ سر مالا د دې خبرې ماته سر جی ماته به د دې خبرې کلیرنس کوي د دې خبرې سر نه بس سر یو منټ سر صبر زمان تاسو یو خبره کړې دا غي مال سر انسر پکار چې صبر کنه لکار تم پری دی وی کنه چې تو پری دا کنه دی وی چې مونږ را دوه دا مونږ خلک مونږ په جمعه اوکې زه تاسو دا کول غواړم سر بچي صبر کنه زه کوم کنه بچي ها صبر جګړه چې سړی په خېټه وږي بیا جګړه کوي کنه نو موجوده حالات داسې جوړ دي چې ټول مطلب تنګ دي نو چې سړی وي تنګ شي نو په جنګ شي نو په دې حواله سره سویل غواړي زمونږ د تیر شوي حکومتونو ګراني ډېره زیاته کړې پتا خو به نه کېږي ولې چې تا ته خو تیاره میلاوې کړي که نه او مونږ چې کوم سټرګل کوو موږ ته ګرانه ده جی دا ریزق په دا دی چې افغاني دی
او دا دیني څوک هم چې کوم دی د روټۍ د لاسه ما په هندي مړه او هر څه په رزق ملاویږي ما ته ملاویږي تا ته ملاویږي نه د ګرانۍ په جواب ساتي جی جی نو ګراني خدا ده چې بس د کومې پارټۍ سره ماړه هسې ګډوډ نه کې یا پارټي خدا خو د ضمیر پورې خبرې اوټ خدا خو څوک چاته نه وي ولې نه زه به خپل سوچ کوم دا شاته وګوره هغه لیکلي دي باچاخاني په کار ده دلته دا وګوره جمعیت علما اسلام د مولانا صاحب د طرف نه ټول د ډېر د پی ټی آی نو د کومې پارټۍ ګوره دي چې ما ته کوم د سړی ګرفتارۍ نه یریږي دا نه چالو یاد ته نه ګرفتار نه نه دي نه بس ما خپل یو سوچ ته خپل ذهن څه مې موږ غواړو چې ته موږ ته ووایې چې موږ هم هغه کس کوو ټول ته دا وایم چې دا څوک ښه کاری هغه لکه راسه مړه یا زما په خیر خو ټول ښه دي. ټول خدي نو بیا الیکشن څه لګو په دا ټول بدل تکي راولو بس په اسلام آباد ته به بوزو الیکشن ته څه ضرورت دی کنه دا څه نه ټیک یې دا چلې ها موږ په دا الیکشن اسین یو دا غونډه کړي نو زموږ د رائے او زموږ د دغه سره اخلي زموږ د رائے سره